د دینه مخکې د سیرت په درس کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت د وم کال ذکر د هجرت په وم کال کې خیبر فتح شلو داغي غنیمتونه تقسیم شول. صفیه رضی الله تعالی عنها نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زوجیت کې راغله، زمنګ استاد مور وګرځیدله. کله چې د خیبر نه نبی علیہ السلام واپس راغی نو د حبشې نه یو وفد راغلی. په دغه وفد کې زمنګ استاد بل مور ام حبیبه رضی الله تعالی عنها چې دا د ابو سفیان رضی الله تعالی عنه لور او دا الته د عبید الله بن جحش په نکاح کې وا او هغه عیسائی شو. نو دات نه جدا شوله. نجاشی بادشاہ بیا د دې واده د نبی علیہ السلام سره نکاح وکړله. نو دام پاغي کې راغله. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور ته د ناوی په شکل د خیبر د جنگ نه پس چې نبی علیہ السلام راغی نو دام راغه. دیتا زفاف وی دوله چې انسان کور ته وروړي نو د غړومبنې شپې ته شب زفاف وی. دغه یو میاشت نیمه تیره شوله نو د ذیقعدې میاشت شروع ختله. د ذیقعدې میاشت چې راتلو شوله رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته تیار شي. تیر شوی کال منګ را واپس شوی په دې میاشت کې د عمرې نه، نو دا کال به زو عمرې ته هیڅوک به نه پاتې کېږي چې تیر شوی کال تللی وي. نو هغه 1400 یا 1500 صحابه خو یو څو پکې شهیدان شوي او یو څو پکې وفات شوي د دوران کې. دا غینه علاوه نور ټول روان شول او سور سره نور شول 2000 کسان چې کم دینو برابر شول. ځان سره احتیاطاً اسلحه واغستله. چون کې د حدیبیه هغه مضمون که تاسو ته یادي نو پاغي کې دا خبره توی شوی و چې ځان سره به اسلحه نه راوړي. خدای ځان سره اسلحه واشته ځکه چې په دشمن باندې خدای اعتماد نشي کولی او اسلحه خو د مسلمان زینت دی. د کله نه چې مسلمان اسلحه غرزول ده نو د هغه ورځې نه مسلمان ذلیل شوی دی. نو اسلحه ځان سره واغشتلې. د مدینې نه 3 کیلومتره بار ذوالحلیفه الته مسجد دی او غټ ګراوند دی. هغې کې چې کوم دی نو خلک احرام تړي د مدینې نه چې راځي. الله دې موږ او تاسو ټولو ته را نصیب کړي. نو الته احرامونه وتړل، تلبیه وی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لك. بطن یاجج دا د مکینه 8 کیلومتره بهر دی. حدیبی سره خوا کې الته 200 کسان ایثار کړل او اسلحه ټوله الته کې خودلې. وی د شرط مطابق به اسلحه ځان سره مکی ته نوړو. مخکې حدود د مکی شروع کیږي بس دیځه کې به د اسلحه او 200 کسان ورته ایثار کړل. کچری سم مسأله جوړېدل تاسو پسې وسړی راځي بس اسلحه بم را رسوي او ځان بم را رسوي. مدینه مکی ته چې کله ور داخليدل نو عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ د مدینه انصاری دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په کوم اوخه باندې سورو نو دا غي نومو قصوا. دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اوخانو نمونه دي قصوا غضبا. نو دغه ځای کې چې سورو نو دا قصوا وا. قصوا اوخه وا او عبد الله ابن رواحه نه مخک روانو او دا شیرونه وی خلو بنی الکفار عن سبیله. اے د کافرانو بچو لری شه د پیغمبر د لارې نه.
قد انزل الرحمن فی تنزیله وی دا خبر رحمان په خپل قرآن کې نازله کړې ده. کافران ته هم د کافرانو بچي وي په خبر ورسلی بأن خیر القتل فی سبیله چې غوره قتل د الله په لار کې دی. نحن قتلناکم علی تاویله اپا دغه تاویل به تاسو سره مونږ ان شاء الله جنگ کو قتلو بمو کما قتلناکم علی تنزیله لکه څنګه چې د الله د قرآن د نازلېدو مطابق مونږ تاسو قتلو. اليوم نضربکم علی تنزیله نن به مونږ ستاسو کوپړې وو د الله د نازل کرده حکم مطابق ضربن یزیل الهم عن مقیله او داسې وال بکو چې هغه به کوپړې د خپل تن نه جدا کوي. ویذهل الخلیل عن خلیله دوست به د دوست نه جدا کوي. یا رب انی مؤمن بقیله اے ربا زه په دې وینا باندې ایمان راوړم. یا رب انی مؤمن بقیله یا رب زه په دې خبره باندې ایمان راوړم. انی رأیت الحق فی قبوله او ما حق د دې حکمونو په قبولیت کې لیدلې دي. عمر رضی الله عنه ورپسې راړوان دي شو وی عبدالله د نبی علیہ السلام اوخه دی نیولې ده د حرم په حدودو کې مکه کې او ته چې کوم دی داسې شیرونه وي نبی علیہ السلام ورته وی عمره رستو شه د دا شیرونه دا د مشرکینو باندې داسې لګي لکه غشي او توره پرېږي ده چې ویې نو دا کلمه ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم خودله وی دام ورسره وایا لا اله الا الله وحده نصر عبده واعز جنده وحزم الاحزاب وحده. نشته د الله نه علاوه بل معبود او خپل بندې مدد کړي او خپل لخر ته عزت ور کړي او ټول لخر ته یوازې شکست ور کړي. په دې شان سره چې کم دینو مکی ته ور داخل شول. الله دې مونږ او تاسو مکی ته داخل کی. نو لاړل خانه کعبه خواته د حجر اسود نه طواف شروع کو و چکر طواف او بیا صفا مروه ته راوړیدل. صفا مروه کې و منډي و چکرې اولګولې او بیا دا غینه پس وخته اخریل چا واړه کړل چا اخریل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانه کعبه کې دننه کېناستو ذکر د پاره او 200 کسان اولېګل بطن یاجج ته چې الته کم 200 کسان ولړ دي دا غي هغه ډیپټي تاسو والے او غیر ولېږي چې غي عمره وکي. 3 ورځې په دې طریقه باندې تیرې کړلې. په دې دوران کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو بل واده وکړلو. میمونه رضی الله تعالی عنها چې دا د مکی د اشراف خاندان نه و دې سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام واده وکړلو. دا د عباس رضی الله تعالی عنه خینه و د عبد الله ابن عباس ماسی و د مور خور ترور چی. نو دې سره چې کم دینو واده وکړلو نکاح وکړل. بعض روایتونو کې راغلی په حالت د احرام کې په مقام سرب باندې کړي و. دلته نبی علیہ السلام مشرکین مکه ته وی کستاسو اجازه تی نو زبا یو ورځ زیاته تیر کم ولیمه به وکم او تاسو ته بټولو ته دعوت وکم. تاریخ کې راځي روایتو کې راځي چې په دغه ورځ باندې ډیر زیات چې کم دینو مشرکین اگر چې اجازه ورکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د عمرې لیکن او ډیر زیات چې کم دینو غصه د غصې د وجې نه تلیو بار لري لري په غرونو پراتو مکی ته دنم نه راتلل د غصې د وجې نه. 3 شپې او 3 ورځې نبی علیہ السلام تیرې کړلې او 3 شپې 3 ورځې پس ورپسې خبر راولېږلو چې ستا ټیم پوره دی. نبی علیہ السلام ورته تاسو ته دعوت وکم ولیمه به وکم. میمونه رضی الله تعالی عنها به خپل خیمې ته رخصتی وکم لیکن هغه ورته مونږ ته ستا د ولیمې ضرورت نشته بس. نبی علیہ السلام راوتلو مقام سرب ته چې واپس راغی دا د مکینه بهر دی نو الته بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولیمه وکړه. د نبی علیہ السلام ناشنا ولیمه وي
او دا زمونږ او ستاسو لپاره دستور دی. دا نبی علیہ السلام امت ته ماډلې پیش کړي، هر قسمه ماډلې پیش کړي دي. غزوه احزاب کې واقعه تېره شوې وه چې نبی علیہ السلام زینب رضی الله تعالی عنها سره نکاح وکړله، نو ټولې مدینې ته د غوښې پروګرام کړی و، چیلي حلال کړي و. او دا مقام شریف کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم دینو صحابو ته وی تاسو سره په خپل خپل توشدان کې په خپل خپل تیلو کې د خوراک سشتا، چا سره چواری وی، چا سره کجوري وی، چا سره اوسکي وی، چا سره ستوانو او وېدا راواله یو دسترخوان داسې وغوړولو او په هغې باندې ټول ارس چې کوم دینو کېښودل، وی بس خورې اوبه ورپسې څکې، وی دا زما ولیمه ده. داسې ولیمه هم نبي علیہ السلام کړی. په خبرو ورسلي دا خو لیکن د واده چې کوم غرض دی هغه غرض پوره کول پکار دی چې کور آباد شي، کور او ښځې دپاره کمره جوړول دي، دا ضروري دي. مهر ورکول دي او د هغې د نان او نفقې او د هغې د کپړو ذمهواري اخیستل دي. بس دقه دي. دا نه چې ته به خلکو ته چې کوم دی په قرضو پیسې راواخله، ځان خلکو ته باتور ښکاره کړه چې ته چې کوم دی نو دعوت او یا ډمامې وخه. دا پکې پته نشته چې دا په کوم ځای کې یعنی چې دا به څو سوه کاله وروستو دا خبره ایجاد شوي او ایجاد کړی به زمونږ استازو په شانتې بېدینه خلکو وي. په خبرو ورسلي نور د دې چې کوم دی په شریعت اسلام کې هیڅ حیثیت نشته. واده خو یو سنت طریقه ده. اوس دا اذانونه کېدل او دغه دې ځای کې چې کوم دی ډنګه ډونګې جوړ کړي وي، څه چل دی واده دی. د اذان فکر نشته، د مونځ فکر نشته، بس واده دی. نو بیا بل رسته چې کوم دی په کور کې یو بل پسې لوښي ولي او رولي. په خبرو ورسلي دا نو د واده چې کوم اصل غرض دی هغه غرض پوره کړه. هغه غرض چې کوم دی نو دا دی چې هلک او جینۍ هغې ته د پاکوالي یو ژوند میلو شي او کور آباد شي او بس چې کوم دی نو سلسله روانه شي. دغه غرض وي. دا نبی علیہ السلام په خپل ماډلو کې موږ ته چې کوم دی نو پیش کړي دي. په مقام شریف باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې بیبي سره چې کوم دی نو رخصتي وکړله. نکاح د دې طرفې چې تلي وکړې وه، رخصتي د هغې طرفې چې راتللو وکړله. او بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو د نبي علیہ السلام د وفات نه پس ډیره زمانه پس انشاءالله د ازواج مطهراتو ځان له خپل باب دی به راځي، ډیره زمانه پس دا بیبي عمرې ته تلله او په دې مقام شریف کې وفات شوله او قبر هم په مقام شریف کې، د دې قبر په مقام شریف کې. دا علاقه ده الته. بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د عمرې قضا نه را واپس شو، نو د حمزه رضی الله تعالی عنه هغه احد کې شهید شوی و. د هغه وړه لور وه، هغې ورپسې رامنډې والې او چغې ورته والې چې ایترو دا چغې ورته والې یا عمي یا عمي. نبی علیہ السلام ودرېدلو، نو علي رضی الله تعالی عنه راکوشو د سورلۍ نه او هغې په هغې کې اوچته کړله او وی چې حمزه چې و زما ترو او زیر واره یم، بس د هغه دا لور دا به ما سره وي او زه به د دې پرورش کومه. عقیل ورپسې راکوشو، دا د علي رضی الله عنه مشر ورور وی هغه زما هم ترو او زیر واره یم، خو لیکن د هغه خینې په ما واده ده، د دې جینۍ ترور، نو دا جینۍ به زه ځان سره بوزم. زید ابن حارثه راکوشو، وی هغه زما رضاعي رورو، ما هغه د یوې ښځې پیښ وړلی و، لہذا دا زما رویره کېږي، دا به زه اخلم. نبی علیہ السلام په دې موقع باندې فیصله وکړله او دا فیصله اوس هم په فقه کې ده چې کله چېرته داسې وشول، الله دې داسې نه کوي چې د چا ماشوم نه مور او پلار وفات شي او هغه چې کوم دی نو په تربیت کې چاته پاتې شي څوک ماشوم داسې، نو د هغې حقدار د مور خور زیاته ده. د مور خور چې کومه ترور وي دا ډیره مهربانه وي په نسبت د پلار د خور او په نسبت د مور. دا کچرې د مور خور نه وي نو بیا د مور د مور چې کومه نیا ده، نانی چې ورته وي، دادی نه نانی، هغه دا بیا هغه حقداره ده، اب پرورش کوي تر د هغه پویدو پورې، دې ته حق حضانت وي. دا فیصله نبی علیہ السلام وکړه او د حمزه رضی الله تعالی عنہ لوري ځان سره بوتلله. هلته چې ورسېدل ذی الحجه وه، ذی الحجې میاشت شروع شوې وه،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پته ولګېدل چې قبیله بنو سلیم هغه سر اوچتۍ نبی علیہ السلام اخرم رضی الله تعالی عنہ ته 50 کسان ورکړل او قبیله بنو سلیم طرف ته ولېږل، ورته جنگ ور سره مکوي، دعوت د تبلیغ ورکې، ورته د اسلام دعوت ورته ورکې، چې کله ورته دی دعوت د اسلام ورکول نو غي ورته برا پغرونو باندې چې کوم دی تیرانداز کینولیو، بس د التنه په دغه شو بارانو کو او صحابه کرام ټول شهیدان شول. صرف اخرم رضی الله تعالی عنہ پکې پاتې شوی او دیم داسې وو چې بس دی لګېدلی وو، هغې ویګنې دیم شهید دی او د سترګې پټې کړلې او د هغې نه ځان بچ کو او بیا ځان ته چې کوم دی نو خپله څه دوایي موایي د هغې زمانې چې وه د زخمونو د داغ وغیره هغې وکړله او د سفر په میاشت کې مدینې ته ورسېدلو. د سفر په میاشت کې مدینې ته چې ورسېدلو، نبی علیہ السلام ته ټوله کیسه بیان کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام غالب بن عبدالله لیسی دی چې کوم دی نو مقام کودیت ته ولېږلو بني الملوح باندې حملې کولو دپاره، او یو جماعت ورته چې کوم دی نو یو ډلې ورته ورکړله چې دا ځان سره واله، دی لاړل په بنو الملوح باندې حمله وکړله او د هغې نه چې کوم دی نو اوښان چیلې دا څیزونه چې کوم دی نو ګرفتار کړل وستل. په دې دوران کې وړې وړې سریې نورې وشولې، لیکن یو ناشنا واقعه وشوله. واقعه دا وشوله چې خالد بن ولید دا د کافرانو جرنیلو په حدیبیه کې د نبی علیہ السلام منې کړی او راوته و نبی علیہ السلام پسې د خالد بن ولید په زړه کې راغلل. د بل رورو ولید بن ولید، د پلار نوم ولید بن مغیره، قرآن کې داغه په باره کې ډېر آیاتونه نازل دي. هغه ډېر زیات غټ کافر او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام غټ دشمنو او داغه 14 بچیو، 11 بچیو هغه په کفر مړه دي او دا 2 بچی ولید بن ولید او خالد بن ولید مسلمانان شوي. ولید بن ولید کشرو، هغه د خالد بن ولید نه مخکې مسلمان شوی. نو ولید بن ولید هغه چې کوم دی خالد بن ولید په سراغي ورته وی ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم ما سره ستا تذکره کړې وه او ما ته وی چې د خالد په شانتي خيار سړی پکار نه ده چې هغه د کفر کی، هغه ته اسلام کې شریک کېدل پکار دي، مسلمان پکار دی، داسې بهادر سړی، داسې عزتمند او غیرتمند سړی، دا خو د اسلام جرنیل پکاري، د کفر جرنیل نه پکار. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ستان تذکره ما سره کړی دا او خواهش دا ښکارا کړی دی او که ته مسلمان شوې نو دا به ستا دپاره ډېره زیاته ښه وي او د مسلمانانو دپاره. خالد بن ولید وایي زما په زړه کې اسلام راغی، اسلام مې په زړه کې چې کوم دی نو داخل شو، لیکن په دې باندې ما چې ما خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د مسلمانانو لشکرو ته ډېر شکستونه ورکړي دي او ډېر خلک زما د لاسه چې کوم دی نو شهیدان شوي دي، چې ما به نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاف کړي که نه. په دې سوچ کې هم خو ځان سره مې په زړه کې چې کوم دی دا خبره اغشتې وه چې زه بس مسلمانېږم، خو ځان ته یو ملګری ګورم. وی زه صفوان بن امیه پسې لاړم، دی یو کال پس دی مسلمان شوی دی. صفوان بن امیه پسې لاړم، د پلار امیه بن خلف هغه هم په بدر کې مردار شوی. وی ده ته مې وی چې اسلام، وی ما ته وی چې اسلام چې ټوله دنیا د نبی علیہ السلام تابع شي نو زه به یوازې مخالف یم، خو یم به اسلام خو زه نه راوړم. بیا داسې چې کوم دی نو د ابو جهل زوی پسې لاړم، اکرمه پسې. وی هغه هم راته دا خبره وکړه چې ته ماله د اسلام دعوت څنګه راکې چې دا ټوله دنیا د نبی علیہ السلام تابع شي او مسلمانان شي، زه به یوازې مخالف یم، خو یم به زه به د پلار بدل علم. او دیم په فتح مکه کې مسلمان شوی دی او صفوان هم مسلمان شوی دی، دا بیا ټول مسلمانان شوي دي رستو. او دا په احد کې غټ غټ جرنیلان و شکست دی ورکړی مسلمانانو ته. د هغې نه پس چې کوم دی داسې کار مې وکړه چې عثمان بن طلحه پسې راغم. اول مې ځان سره زړه کې وي چې مړه دی به م راله دا جواب راکوي، ځکه چې د پلار او ورور هم په بدر کې مړه شوي وو. خو بیا مې وی چې زما سویمه دا لکه که جواب یې راکړو که رانه کړلو زما ملګري ځان سره کول دي نو بس وبه ویم ورته. وی مې ورته وي چې مې ورته ووي بس وی را سره تیار شو. وی ما ته وی چې یاره زم تیار یم او زما په زړه کې داسې راځي
دا عثمان بن ابي طلحه دا هغه سړی چې د چې کوم دینو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خانه کعبه چابي قدرې نه ورکوله او نبی علیہ السلام خانه کعبه ته منزلم نه پرې خودو دا هغه سړی او د چې کوم دینو ورته به زمام اسلام ته اراده ده دای دواړه روان شول بطن یاجج اوس چې ذکر دا غیر راغی دغه علاقې ته چې ورسېدل نو عمر بن العاص رضی الله تعالی عنه الته کې کوم دینو موجودو دم لا اسلام نه وروړو دا د مکی ډیر زیات سیاسي سړیو ډیر زیات او سفیر بو اکثر او ډیرو خيار سړیو نو خالد بن ولید په دی باندې आवाज وکوي سکه لکه امره دور دوی زما خو اراده دار چې زم نبی له صلوات و سلام باندې ایمان وروړم خالد بن ولید ورته زمونږم دا اراده را بس درې واړه روان شول درې واړه چې روان شول او مدینه ته ورنږدې شول نو د مدینې نه بهر خپل سورلې ایثار کړلې وې مدینه ته پیدل شو اصله چې په سورلو سور لاړ شو وغي را باندې کی چې دی جنگ ته راغلي دي نو باري سورلې ایثار کړلې دی دوران کې چا خبر یوړلو نبی رسول سلام مسجد نبوي کې ناستو چې خالد بن ولید عثمان بن ابي طلحه او عمر بن العاص را روان دي او اسلام وروړي مسلمانان کیږي نبی رسول الله ډیر زیات خوشاله شو صحابو ته پاس را پاسه چې د دې استقبال وکړو استقبال تر پاسې دل خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې منګه کپڑے مپړې بدلې کی او را روان شو چراغ څنګه او مسجد نبوي ته رانه وتلو دی ولاړو وی نبی رسول الله والسلام مسکی شو او ماته وی خالده راړوان دي شه عمر بن العاص فرمایي چې اول بیت خالد بن ولید کو نبی رسول الله والسلام ورته وی خالده ستا بشانتی او خيار او عقلمن سړی پکاردار چې په اسلامي لشکر کې وي او زه ستا پراتلو باندې خوشاله نو خالد بن ولید او بیا دا غینه پس عثمان او بیا عمر بن العاص خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما سرخ کته کړو ما ورته یا رسول الله زمانه خو ډیر زیات د مسلمانانو نقصان شوی دی مسلمانانو ته ډیر نقصان ورکړی دی وی نبی رسول الله والسلام ماته وی چې خالده الاسلام يهدم ما كان قبله اسلام مخکینی ټول ګناهونه د انسان ختمي مخکینی ګناهونه ټول ختم شول ارس ختم شول اوس به د اسلام جرنیلې نو خالد بن ولید عثمان بن طلحه او عمر بن العاص په اسلام کې داخل شول بس دی په اسلام کې داخل شول او د اتم هجره جماد الاولا دا اوس چې کوم میا شروع د دې ته جماد الاخرى وای دې ته جماد ثانیه وای د دینه د مخکینه میاش جماد الاولا وا جماد الاولا میاش وا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پته ولګیدله چې بلقار علاقه کې آلته چې کوم دینو عمرا او حکمرانان راجم شوي دي او انګریزان راجم شوي دي او په مدینه باندې حمله کوي او په لکونو پوجي تیار کړي دي نو نبی علیہ السلام دا غي د پاره یو جماعت جوړ کو 3000 لشکر او دغه جنگ ته جنگ موتا او غزوه موتا وای نو دا بیا راغله لو دی کې خالد بن ولید شامل شو د خالد بن ولید رضی الله عنه اولنی جنگو په دې کې چې کوم دینو شامل شو او د خالد بن ولید رضی الله عنه په لاس باندې الله تعالی اسلامی لشکر ته پای کې فتح ورکړي مکمل تفصیل به ان شاء الله را رواني هفته کې ذکر کو الله دې عمل کولو توفیق راکړي